دلته موږ سره په دې شکل کې د یوې تابع ګرافیکي ښودنه ده او دا ښودنه د څه شي ده دا موږ سره د وای مساوي کیږي اچ د ایکس تابع. نو اکثره وخت کله چې خلک په دې شکل باندې تابع ښودنه وښیي لږ څه ورته ګډوډ داسې ستونزمنه غوندې معلومیږي چې په دې پوه شي، خو اصلا کې دا دومره غټه خبره نه ده. دا اصلا کې دا دی چې موږ یو د ایکس یو قیمت راخلو د انپوټ په شکل او دا ورکو څه ته دا ورکو یوې تابع ته. تابع دې باندې یو څه عملیه اجرا کوي او بیرته موږ ته یو بل قیمت په لاس راکوي چې هغه موږ ته څه شی دی مساوي دی له وای سره. د بیلګې په ډول موږ راځو د دغه ګراف له مخې وایو چې اچ د څلورو تابع د دې قیمت به مساوي وي له څو سره. نو اصلا کې دا معنا لري چې موږ څلور قیمت راخلو او دا ورکو څه شي ته اچ تابع ته په دغه شکل کې چې ده، نو هغه به موږ ته د وای قیمت څو راکوي، یو د وای قیمت به راکوي. یا په بل عبارت معنا دا چې که چیرې ایکس مساوي څلور شي دغه ګراف له مخې نو وای به مساوي کیږي له څو سره. نو موږ ګورو چې کله موږ سره ایکس څلور شي تابع موږ ته څو قیمت راکوي په لاس څلور سره، دلته وای درې قیمت په لاس راکوي. نو موږ وایو چې وای مساوي کیږي له څو سره دریو سره، یا اچ د څلورو تابع د خپله قیمت په لاس راکوي درې. راځو بل مثال ګورو. موږ وایو چې اچ د صفر تابع دا مساوي دی له څو سره. نو بیا ما خبره ده موږ دا وایو چې که چیرې زموږ اکس مساوي صفر شي نو زموږ تابع به مساوي کیږي له څو سره، یا وای قیمت به څو سره څومره په لاس راځي. نو راځو دې ګراف کې ګورو چې کله اکس مساوي صفر شي د وای قیمت څو ته راځي څلورو ته راځي، نو دا به مساوي شي له څلورو سره. نو کله چې ایکس صفر شو وای څلور راځي. نو ټوله خبره همدا شو چې د انپوټ له مخې موږ ته د آوټپوټ قیمت څومره په لاس راځي، یا کوم قیمت چې موږ دننه تابع ته ورکو هغې نه بیرته موږ ته کوم قیمت په نتیجه کې لاس ته راځي. او دا ټول ټکي چې د ګراف کې ښودل شوي دا هر یو په همدې ډول د ایکس یو قیمت لپاره د وای یو قیمت موږ ته په لاس راکوي. همدارنګه یو بله خبره چې باید په ذهن کې موږ په یاد وساتو هغه دا چې د ایکس هر یو قیمت لپاره باید موږ ته د وای هم یو قیمت په لاس راشي. د بیلګې په ډول که چیرې دلته اوس دلته یو بل ټکی هم وی دې ځای کې دلته دوه ټکي وی، نو دلته موږ ویلی شو چې اوس اچ د شپږو تابع وي نو دا به مساوي کېږي له څو سره. دلته اوس موږ کولی شو دوه قیمته په لاس ولرو، یا کیدای شي وای مساوي یو شي او یا کیدای شي وای مساوي درې شي. نو کله چې د ایکس یو قیمت لپاره د وای دوه قیمتونه لاس ته راځي نو موږ نه پوهېږو چې دې کې کوم یو قیمت راواخلو. نو په داسې حالت کې موږ بیا وایو چې دا یوه تابع نه ده. دې لپاره چې تابع موږ په لاس ولرو باید د ایکس هر یو قیمت لپاره د یوازې د وای یو قیمت په لاس ولرو. خو برعکس دا امکان لري چې موږ د وای یو قیمت لپاره د ایکس دوه مختلف قیمتونه په لاس ولرو. د بیلګې په ډول که چیرې موږ دلته راشو منفي څلور لپاره دلته د وای یو قیمت ولرو نو موږ وایو چې اچ د منفي څلورو تابع دا قیمت مساوي کېږي له څو سره، دا مساوي دی له دوو سره. خو له بلې خوا دلته موږ ګورو چې ایکس کله دوه وي بیا هم قیمت مساوي د اچ د دوو تابع شي بیا هم قیمت مساوي کېږي له دوو سره. نو دا بیخي سمه ده. موږ کولی شو چې د څو ایکسونو لپاره د وای یو قیمت ولرو، یعنی څو ایکسونه موږ ته عین وای قیمت په لاس راکړي دې ته بیا هم موږ تابع ویلی شو. خو که چیرې د یو ایکس لپاره د وای څو قیمتونه په لاس راځي بیا هغې په هغه شکل کې موږ دې ته تابع نشو ویلی. دلته چې موږ ته کوم شکل راکړل شوی دی دا څه شی دی دا یوه تابع ده.